رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء عظام او د ضلع دیر د دې علاقې دا وړې او بیا د دې کلي سره جکټ او د ګردو نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو، السلام علیکم. ډېر ټیم به نه اخلم، خو توجه به مې پکار وي ستاسې. ما یو لرې ځای نه سفر کړی دی او راغلی یم. د زړه لوښي برابر کوي او خپل خیالات توجه ټوله دې طرف ته کوي چې د الله او د هغه د رسول خبره کیږي چې زه کور ته ځم چې ځان سره څه شی یوسم، محرومه د الله د دربار نه پاتې نه شم. ګاډي نه کوزېدم، زما نه مخکې دلته یو ملګري بیان کو د نبي علیه السلام د معجزې تذکره یې شروع کړې وه. الله هر نبی لا د خپلې دعوی نبوت د تایید او د تصدیق دپاره معجزات ورکړي دي. موسی علیہ السلام له الله ډېر معجزات ورکړي، نوح علیہ السلام له، عیسی علیہ السلام له، ابراہیم علیہ السلام له، حضرت صالح علیہ السلام له. خو چې کله آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو زمونږ د پیغمبر نبوت او رسالت چې و دا د علاقې سره هم محدود نه و، د علاقې او د کلي پورې او د یو وخت پورې هم نه و، بلکې د همیشه دپاره او تر قیامت پورې ستاسو نبوت چلیدو. نو معجزات څو قسم دي. ځینې خو هغه معجزات وو چې پیغمبر ښکاره کړه او ختم شو. نو مشن خو د پیغمبر د وفات نه پس هم روان دی. نو الله پیغمبر لا د قرآن په صورت کې یو داسې معجزه ورکړله چې هغه معجزه د پیغمبر په زمانه کې هم وه، نن هم ده او تر قیامت پورې به په خپل شان آن او په مقام سره به ټولې دنیا ته روښانه ده. دا معجزه او چیلنج اوس هم برقرار دی چې سټیج څوک مو راوړی چې د الله د قرآن د صورت په شانتې یو صورت تیار کړي. یو داسې عظیم الشان معجزه یې ورکړه او جکټ والا دا خبره هم ډېره عجیبه ده. دا معجزه د نبي علیه السلام لویه ده چې نبي علیه السلام یو ورځ په سفر کې و، 1400 صحابه سره دي، اوبه نشته دی. او یا رسول الله چې سکونو اودس نه پاتې کېږي، که اودسونه پې کوو نو څکلو له اوبه نه پاتې کېږي، څه وکړو؟ که چا سره منګو کې مشکیزو کې صحیح راوړی لګي لګي. خپلو سترګو دا نظاره ولیدله چې د امام کائنات د ګوتو نه د اوبو چشمې او فوارې جاري شوې او داسې اوبه روانې شوې چې مشکیزې او منګي د غولۍ وهلې داسې. 1400 صحابه اوس کلي اودسونه یې وکړل، غسل یې وکړو، ځان له یې منګي او مشکیزې هم ډکې کړې. دا ډېره لویه معجزه ده. خود دین هم لویه معجزه امام کائنات محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم
چې د الله حبیب د شپې په یو معمولی ټوکړه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته او د مسجد اقصا نه اول دویم دریم واسمان برا سدرۃ المنتہا او دا غینا آخوا چې کوم ځای پورې در مرضی وا په یو معمولی حصہ کې د شپې تلې هم دې راغلې هم دې دا د زرګاو کارو لار ده دا معجزه ده خدا الله د حبیب تاسو زدا خبره دا ولم یو خبره تر رسوله امام ترمذی دا روایت نقل کړي دي چې نبی علیہ السلام یو ورځ حاجت لټلو نو زئی خالی نشته داسې سشي نشته چې داغه نه اخوا ته الله حبیب کینی او حاجت وکي داسې ونه لګیدل دا هغه څنګه لوري سره داسې اشاره ته وکړه نو ونظم کثیره اور روانه ده نبی علیہ السلام پس را روانه ده چې بلې ته اشاره وکړه نو غبل ون را روانه شولا او دا دواړه ونې داسې یو ځای شوې څانګې را خورې کړې او نبی علیہ السلام حاجت پوره کو او بیا یې چې اشاره ورته وکړه نو دواړه ونې بیا واپس لاړې نو جګټ والو دیر والو دا لویه معجزه ده او کنه ده تاسو وګ دیو که زما سره وګ دی مالا به جواب راکوي کنه به دوا کوم څه سیده زم ٹھیک ده او وضو ته وړو ته تقریرونه نه کیږي لږ وخت کې نه ولی لویه ده زکه کتا سے دا ټول راجم شه په سونو خلق ناسه او لار شه د جګړ یونا چې لویه ونی او تاسو په زور شروع کړئ نو تاسو راځته گاڑی اوپر اوپر تړل بیا هم نشي راوځي ځکه نو دا د پیغمبر معجزه لګا دا چې اشاره وکړه او نه په خپل روانه شو محمد جمشید یو جمله وی زم د پیغمبر په وینا سره دا زمکا سریدل او دونه د پیغمبر په سیر راتلل دا لوی معجزه ده خود دین او لوی معجزه ده خود غرونو نزیات مضبوط خلق پیغمبر دا قرآن پا ذریعہ ازان پا سرا روان کل ونی دا راتلا آسانو او دا غرونو نزیات مضبوط خلق پا خپل عقیدہ دا پزان پا سرا روانول دا سو دا گرانو نداغین زیاد مضبوط خلق پزان پا سرا روان کل او کلا چه دمکی خلقو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توئی چه کتد اللہ رسولی نو موجزہ راو خیا او یوم دا سے کوگ خلق کنن دا سے کاغر کوشوئی دا پختانه و عرب تقریبا نزدیک کوشوئی چې دې درته په ضد شو کنه دا ټول قرآن او ته بیان ته نه مانی کوشش چې په منلو راشي نو دا داسې فراډي به راشي چې وبې مانی یو دوکباز به ومني او چې نه مانی چې کلک شو درته په ضد شو نو بیا دا حق خبره منلو تیار چې منلو لشي اوس دې لږ ورځو کې شاته دې ته مرګره کې دلته څوک راغلی ما ته واتساپ چاراولې دلته یو کس راغلی دا څه بوډا دی یو ښځه ورسره ده او کارډ یې دا چاپ کړی دی او ما ته وایي چې د احمد جمشید نوم اخلي چې زه د هغه ورور یم او کوي چل یو کوډ یې منتر یا تعویضونه کوي ما یې وایي زما نوم اخلي هوښیارۍ دومره راغلی که ملګري کوم ما ته کسانو ټلیفون بیا یې راته د هغه کارډ راولېږو ما ورته وویل زما دا په سوونو بیانونه ته نه اورئ زه خو چې بیان کوم چې په دې منتریانو رد ونه کړم نو ماله به نه راکوي نو مې زما د پلار ګیره دا توره ده نو د رور مې څنګه سپینه شوه چې سپین ګیری دی او زما رور یادوي ځان عزیزانو
موته د الله په دغه نو څه خلق باندې د فراډیان چرته یو ډراما باز په کلی کې راګړ شي د ټولو نه اول لین چې دی کنه داغه د ګټ معلومي دی زنانه معلومي تعویذګر په چا مشهور کی په زنانه دا یو داسې میډیا دا کنه چې په دغه لین لګیدلې خواخي بزیدن ګور خلاف ګور وزیده خواخي خلاف کوشوي د سخر خلاف او بس په گاون کې او دا کاسه په شوروي هاي رونو چې منای نو داسې خلق منای او چې نه منای نو یو چې سړی ناس ته قرآن درته بیان نه نو وګور کنه دې چې دا الله کلام دې نو د مکی خلقو پیغمبر ته وې دا د مخ کې د الله کتاب دې یوشتمه سپارا دا د سورۃ نوم سورۃ العنکبوت دې وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه تو پیسے انہیں لگی نو ہے سبحان اللہ یہ قرآن شے کرا نو دا خلق کوئی پدے پیغمبر باندی معجزات ولی نازلیگی در رب دا طرفنا نو پیغمبر اول خود جواب ورکا چی انما الآیات عند اللہ معجزہ اخکارا کی دا پیغمبر پلاس خود معجزی اختیار ما سر ندے دا چا پا اختیار کی معجزہ دا اللہ پا اختیار کی نو انما الآیات عند اللہ معجزات دا اللہ پا اختیار کی چکلا واری رائی کی چکلا نواری نیرا کئی اللہ اکبر خواہ او که دومره خامخام معجزه غواړي د څه دپاره چې دا معجزه دلیل وګرځي د پیغمبر د صداقت نو الله وایي معجزات غواړي نو واورئ اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب آیا دا قرآن معجزه کافی نه ده اولم یکفهم آیا دا خبره دے دا پارا بطور موجزہ پورا ندا کافی ندا جمع پتا باندی یودا سی کتاب نازل کرے دے یتلا علیہم جاگا پدی باندی لسلے کی بیانی دی پدی باندی باغی کی رحمت تے نصیت تے دا ایماندارانو دا پارا نو اے جکٹ والو قرآن تا اللہ موجزہ ویلی دی کہ موجزہ دی پکاری دا پیغمبر دا تائید دا پارا نو دا قرآن موجزہ کافی دا او پپل مقام کی اللہ پخپلوی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ اکبر اللہ والقرآن الحکیم دا دا حکمتونا دا قرآن دا گوادے دا شاہد دے چی انکا لمن المرسلین چکہ رسولانو میں نو اللہ قرآن شاہد کرے دے دلتے موجزہ ہوتاوئی التا شاہد کو یعنی دا موجزہ ستاپ نبوت باندل لوئی دلیل دے چیتن نبی نوستا سو زمانہ سوال بولے شے دا حضور ملیان ہوئی سوال بولے شے کہ قرآن سنگ معجزہ دا او قرآن سنگ دلیل دے چی دا پیغمبر رسول تصویر خبر کوئی دا قرآن سنگ شاہد سچ پیغمبر دے نبی علیہ السلام اللہ رسول لے او دا معجزہ دا 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 سے سلیف قالتیشن زما پیغمبر تاسے کے پیدا شو راگوی شو زوانی الگوانی تیرکڑا او سلیخ کو کالو پوری پیغمبر یو مدرسی تندے تلے یو استاد تندے ناس یو قلم الاس کے ندے اغسطے یو مکتب تندے تلے او پدی سلیخ تو کالو کی پیغمبر یو قصیدہ یو شیر ندے ویلے اس سلیخ کا لفظ اچانک تو پیغمبر پر جب باندی یو دا سے کلام جاری شو
अरब को प्रीदा अजम प्रीदा तमाम कायनात वर हैरान दे वो सहाब लगा शुअरा उदबा खुतबा वर हैरान दी और बच्चा के ताकत निश्त दे कि कम कलाम द पैगंबर पजब जारी दे दास कलाम तैयार की नुचे टूल कायनात द पैगंबर पजब कम कलाम जारी शवे दे दास कलाम नशे तैयार वले नु दा दलील दे कि दा कलाम द पैगंबर न दे दा कलाम द जारे कदा द पैगंबर में खुदा से गुम तैयार करे कि नहीं शे तैयार हो ले नु दा दलील दे कि दा बचा कलाम दे अल्लाह कलाम से बचा नाज़िली की नो सही अगर पैगंबरी इन्नका लमिनल मुरसलीन और ब्याज जकट वालो दाटी राजीब खबर दा जमा मस्जिद अल्लाह किताब बुलाओ दे और सूरत नु दे सूरत हामीम सजदा सोय अल्लाह अल्लाह इन्नहु लकिताबुन अजीज इन्नहु लकिताबुन अजीज ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये आयत तवक्कुल अल्लाह कुरान मौजिज़ा दा तस्बोई दा मौजिज़ा सतोई दा मुअजिज़तुन इसमें फाइल दे मुअन्नस सीवा यानी आगा शे जब मखलूक लरा आजिज कौन की न उस कुरान संग मखलूक आजिज को कुरान मखलूक दा से आजिज को कि स्वार ला सवकाल तीर शो दा से सुख न दे पैदा शवे कि दा कुरान पशांते कुरान पेश की दा से हिदायतनामा पेश की जहान का न दा मौजिज दे और चिकम शे मौजिजी मागे के पावरी सही पावरी मुझे कबल आजिज की अल्लाह वही दे पावर और पावरा इन्नहु लकिताबुन अजीज यकीनन दा कुरान लकिताबुन अजीज दा जबरदस्त किताब दे संग किताब दे तर्जुमे कवई ढेरे इन्नहु लकिताबुन अजीज दा जबरदस्त किताब दे पावरफुल किताब दे सुप्रीम ला दे इन्नहु लकिताबुन अजीज दुमरा जबरदस्त है मुझे जबरदस्त मानी तो खुदान पोएगा सानों में करता जे कुरान जबरदस्त है नो दा टूल किताबुना द कुरान ज़ेरे दस्ती कुरान जबरदस्त नो दा नूर से दे ज़ेरे दस्त दे दलान दी और दा पे कंट्रोल कई तासो कुछ कंट्रोल संग कई वो स्वाव कुरान बुला करते हैं अल्लाह व मुहैमिनन अलैहि दा कुरान चले दा पा आसमानी टूल किताबुन बाने मुहैमिनन अलैहि पागेबा ने गरान दे उलमा नफी दा अल्लाह को नमूनु क्यों यो नुसदे अल मुमिनुल मुहैमिन और दल अल्लाह सिफत कुरान हुंदे कलाम अल्लाह सिफत कलामुल्लाह अल्लाह दिन हुंदा सिफत वर को खुसफरा अल्लाह व मुहैमिनन अलै जेदा कुरान पदी नूर टूल किताबुन बांदे निगरान दे मुहाफिज दे कंट्रोल कौन के दे बाला दस्ते जगत वाला वक्षी जुमलीता सवेर वालम अरबी की कि अरब कल चरगा या मर गई पखपलु चरगुलु बचो बांधी दासी वज़ैरा ख्वार की तो खलक हुई हाय मन तैरू अला
اولاده مرغی پخپلو بچو باندې وزر را خورې کړې او مرغی خو ډېر کم خلک یې چرګه خو تقریبا هر سړی یې نه نو نه الله دولس چرګوړي ورته داسې او وزرو کې ټول داسې اول غاړي دندې کې نو چې دندې کې نو عرب دی کوي حیوانات ځای او دا لفظ ولې وایي دې د تم وجه خیر دا لفظ ځکه چې کله یو چرګوړی داسې مکو خبر کوي سر را بار کوي نو دا چرګ ولا یو ټونګه ورکوي چې بار ته نه دنده شه بار کېدو ته یې نه پرېږدي قرآن وایي ومهیمنا علیه قرآن په تمامو کتابونو باندې داسې حاوی او نگران دی چېرته یو ملا یو پیر یو رساله یو فتوا یو کتاب د حد نه تجاوز کوي نو قرآن پہ گرفت کوي تجاوز کوي نو دی پہ گرفت کوي چې خطا شي یهودیانو چې په تورات کې لږ ډېر رد و بدل وکړو نو قرآن یې همدغه وکړو چې انجیل کې وکړو نو راویلو نو یا الله تورات کې تحریف وشو انجیل کې وشو صحیفو کې روان دی یو ورځ د دې دور یو لوی عالم او ولی الله پیر بابا چلاسی رحمت الله تعالی علیه زه د هغې خوا نه تلم ډېر لوی موحد و د موحدینو شیخ و زه لاړم یو کتاب په دې کتابونو باندې هغې تبصره کوله بحث کوم پیر زه ژوندی یم زما په کتاب کې خلکو دا داخل کړي ما کتابونه ضبط کړی را واپس مې وغوښته زه ژوندی ما کتاب چاپ کړی دی او په هغې کې څه کېږي رد و بدل کېږي نو خلک کوي تورات کې انجیل کې وکړو نو یا الله که د چا ذهن کې راشي چې په دې هر کتاب کې کوي نو په قرآن کې به هم کوي که نه نو الله وایي نه انه لکتاب عزیز دا زیر دست نه دی دا څه دی دا زبردست دی دې کې څوک تبدیلي نشي کولی او دا زبردست تفصیل درته کوي چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه باطل نه د مخکې نه راتلی شي دیتا او نه د شانه رستو نه دیتا دنده کېدی شي تاسې به وایئ مخکې نه رستو نه مطلب څه دی دا ټکي به اورئ که نه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا نو د دې څه مطلب دی باطل دی نه مخکې نه راتلی شي نه رستو نه دې ته لغوه کېدی مفسرین امام ابن کثیر امام قرطبی توجیحات ذکر کوي معنا هغه وایي یعنی باطل د مخکې نه نشي راتلی چې دې کې اضافه وکړي څوک اضافه وکړي او د شان نه نشي راتلی چې دې کې څه کمی وکړي نو څوارلس سوه کاله تېر شوي دي دې قرآن کې څه اضافه او څه کمی شوی دی ووایئ نه دی شوی نه پکې اضافه کولی شي او نه دې څه کمی کولی شي او نه پکې څه تبدیلي کولی شي بدلولی نشي او د احمد جمشید دا یو جمله تاسې له تحفه کې درکوم یاد به ساتئ چې قرآن داسې معجز دی قرآن داسې پاورفل دی چې په سونو کاله تېر شول لوی لوی بادشاهانو لوی لوی شاهانو لوی لوی دولتمندو اور طاقتورو قرآن بدلولو کوشش کړی دی خو د قرآن یو حرف هم نه دی بدل کړی الټه قرآن چې دی په لکو خلک بدل کړي دي خلکو کوشش کړی دی چې موږ قرآن بدل کو خو قرآن او قرآن چې کله په بدلولو راغل دی نو لوی لوی بادشاهان بدل کړي دي قومونه نسلونه خاندانونه بدل کړي دي او که نه دا موږ چې ناست یو هم دا د دې کمال دی که نه
دا دې کتاب کمال دے اللہ دمر شان والا کتاب دمر موجز کتاب او یو دیم مانوا اورے انہو لکتاب عزیز یقیناً دا قرآن چی دے دا لکتاب عزیز عزت مند کتاب دے عزیز یو مانا ما اکڑا زبردست او دویم مانا عزت مند کتاب دے نو دا عزت کی شک نشتا چی دمرا عزت مند دے دا پلاسٹک تی پوشوئی کدا چرته یو بل شی نو چاو ته عزت نه ورکاو خو چې د نسبت د قرآن سره شو اوس د دې پلاستیکوم عزت دی پوه شوئ دلته بار په دې سړک کې خاورو کې ګټانو سره که د چا پرتوب پروت وي که د چا کمیس پروت وي کیدای شي چې دا ټول واړه پې دقسې وګرځي څاپلو بخپو او اوچتې خو که چېرته د قرآن کڅوړه او غلاف پروت وي نو مشر پرېږده دا معشوم بچے چلاڑ چه دا قرآن کا سوڑا پرتا دا غلا دے بے ذر راوچتا کی ٹک بے ہوئی کول بے کی و کورت بے راوڑی چه دا کت دا غرزولو قابل نو جکٹ والاو چه یو کپڑی تا دمر عزت میلاو شو چه دا قرآن غلافو گرزید چه دا قرآن پکی دندائگ دے یو معصوم دا ڈیران تا نغرزی نو کم سینا چه دا قرآن غلافو گرزی او دی سینی تا قرآن وردن نشی نو دا سینہ با اللہ ورد سنگ گزارا کی او زخپل خبر دلیل دا حدیث نا پیش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی لو جعل القرآن فی احاب لو جعل القرآن کچر دا قرآن کی خودشی فی احابیم پیو سرمن کے پیو سرمن کی ثم قلقی فی النار او بیا ورطا گزار کریشی نو محترقا دا سرمن با نسوزی محترقا امام علامہ ملا علی قاری مرقات کے دی شرح کی ہوئی اے محترق الجلد دا سرمن با نو اوس د دې حدیث په مقصد پوه نه شو چې قرآن یو څرمنه کې واچي او که دا څرمن ورته بیا گزاره کې نو دا څرمن نه سوځي نو د دې څه مقصد دی چې جکټ والا تجربه وکړي به دی دا مقصد دی چې تاسو ورشئ کور کې په څرمنه کې واچي او تجربه وکړي نه مقصد دا مثال دی تمثیل دی پوه کوي دی چې قرآن یو څرمنه کې واچي او اورتے گزار کے دا سرمن نسوزی نو دق شانتے قرآن یو سینی کی کتشی او محفوظی نو دا سینا او دا بدن باوم پد جہنم پور نسوزی دا در توئی نو دمر لوی شان او عظمت والا کتاب دے دلتا بیانی گی لگ ساتھ مخ کے بلا لکان دا دے پٹکی وحلی دی دستار بندی وشوا یو پلار چې د خپل بچی داسې کیفیت ګوري نو خوشحالیږي که نه هر پلار دا غواړي هر مور دا غواړي چې زما بچی زما په ژوندون کې او ما په خپلو سترګو دا ورځ ولیدلې چې دی عالم شوی دی حافظ شوی دی قاری شوی دی مبلغ و داعی وګرځېدی یو ځای کې یو عالم زوی په خپله یو سړی عالم داغه د زوی دستار بندی و د دوره حدیث چې څنګه هغه دوره حدیث د داغه بچی ته आवाज وکړو چې دله دستار بندی کیږي په سټیج پلار ناس هغه بیهوش شو لړ کتار تاو شو اوچت کړی شو کور ته یو ور په هوش کې راغی چا وی چې پتا څه چل شو اٹیک وینا زه د ډېرې خوشحالۍ نه بیهوشه شو زه د ډېرې خوشحالۍ نه وی چې ما سره د دې علم دومره قدرو نو ما د شپې او د ورځې جړلي چې الله زه به دا ورځ وینم د خپل بچي چې زما په ژوندون کې به زما د بچي په سر د علم دستار وتړلی نو چې ما دغه سوچ کې او الله راته دا ورځ وښوده نو دومره خوشحاله شوم
چې هغه خوشحالي مې هم نشو برداشت کولی. انسان دومره کمزوری دی رونو، دی اسې غرور کوي، دومره کمزوری دی چې غم پې هم راشي ډېر شي نو دا هم نشي برداشت کولی، او چې خوشحالي پې هم لږه سیوا شي نو دا هم نشي برداشت کولی. دا حال دی د انسان، او د انسان دا حال دی رورا. څاروی نه دی، څاروی میخه، غوا، ګډه، بیزه، اوښ، دا بغیر د وحی نه د څه نه، چونکې څاروی دی بغیر د وحی نه ځان له ګزاره کوي. ښه خپل ژوند د وحی نه بغیر. دا انسان یو داسې مخلوق دی چې د ده رهنمایي په وحی سره نه وي، الله په ذات مې د قسمي دی د حیوان نه بدتر دی. چې د ده رهنمایي د الله د طرف نه په وحي ونه شي، دی د هغه څاروي نه هم بدتر دی. او جومات دی که ما تاسې ته د دې د تاریخ مثالونه پیش کړي وي د موجوده دور، ستاسو به عقل حیران شي چې واقعي هم دقسې ده. بله واورئ چې د انسان دا حال دی، دا چې د وحی رهنمایي نه وي نو بیا یې دغه حال دی چې عقل وله نه ورکوي نو د خر نه هم اخواته دی. او چې لږ ونې وله الله پویه سیوا ورکي، څه چې لږه غونې وله پوه سیوا ورکي نو دی راوچت شي په الله اعتراض کوي. دا ملحد چې دی په دې دور کې چې دی په الله اعتراضات کوي او په قرآن، پوه شوئ نو دا څه چلو شي، دی دغه خپل حساب نه لږ ونې زیات سیوا وګڼي چې زه چېرته ډېر هوښیار یم، نو چې ځان ته دغه ضرورت نه زیات هوښیار ووایي نو بیا نور مخلوق پرېږدي، نو بیا الله ته مخ کي او په الله باندې چې دی چړهایي کوي. دومره حد ته ځې نه، ستا توازن که برقرار دی تا کتاب دی. الله ځکه دې ته صراط مستقیم ویلی دي چې په دې پسې راځه، همدقه نیغه لار روان ده، رسۍ دي او چېرته دې رسۍ ډایرکټ الله ته دې رسۍ، نه دې په دنیا پرېږدي، نه دې په قبر کې پرېږدي، نه دې په میدان محشر کې پرېږدي. دا قرآن به تر هغې پورې ستا نه مخکې رواني تر څو پورې چې په هغه بنګله کې دننه داخل کړی نه وي. نو زده کوئ به قرآن، زندگی باقی، ملاقات باقی.